د مخکینی قومونو متعلق ذکر کوي او دا د وحی یو غټ دلیل هم دی، یعنی دا د وحی دا ثابت کېدلو دپاره یو غټ دلیل دی. منګو تاسو ته د مخکینی خلکو څه حالات نه دی یاد او نه راته پته شته دی، لیکن رسول الله مبارک ته د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون او د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت شیش علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام، حضرت یعقوب علیه السلام، یا داسې نور ډېرو پیغمبرانو واقعات، یا داسې د نورو قومونو د هغې د هلاک کېدلو واقعات، یا د هغې چې کوم هغه بد اعمالو د هغې متعلق بیان چې به رسول الله مبارک ته پته وه، نو دا د دې وجې نه چې الله به ورته وحي کوله، الله طرف نه به وحي به ورته راتلله. نو دا د وحي دپاره یو غټ دلیل او ثبوت هم دی د آیات کریمه. د مخکینی قومونو د یو پیغمبر ذکر ورته الله تعالی کوي، هغه پیغمبر نوم دی حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی، او حضرت موسی علیه السلام دا بنی اسرائیلو ته الله تعالی را لیږلی، او په بنی اسرائیلو کې په دغه ټیم کې یو بادشاه هغه ته به فرعون وي، خو د بنی اسرائیلو دا یو د هغې یو قانونو چې کله به هم د هغې یو بادشاه مقرر کېدلو نو نوم به ورله څه دی؟ فرعون به ورته وي. لکه موږ خلک نن سبا خپل باچا ته څه وایو؟ صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، پلانکې صاحب، پلانکې صاحب. هغې به خپل باچا ته به یې څه وي؟ لکه فرعون. د دې فرعون خپل نوم چې څوک وایي چې ولید بن مسیب، او څوک وایي چې مسیب بن ولید، یا څوک وایي چې ریان بن مسیب، یا څوک وایي چې مسیب بن ریانو. دا درې واړه څه دي؟ ثابت دي. خو د فرعون خپل نوم په دغه درې واړو کې بس یو دی. درې واړه څه دي؟ تفسیرونو لیکلي دي. نو الله تعالی رسول الله مبارک ته وایي چې پیغمبره، که د مکې دا مشرکان ځان ته ډېر مضبوط وي، ځان ته ډېر قوت والا وي، خو د دې نه مخکې یو پیغمبر تیر شوی دی حضرت موسی علیه السلام، او هغه پیغمبر داسې یو باچا ته راغلو چې د هغه باچا نوم فرعون، او دومره ظالم فرعون. د فرعون چې دی د خوب لیدلی، خوب یې لیدلی، خوب کې داسې ویني چې ورکوټی ماشوم راغی او فرعون به یو تختو، او دې خوب کې ویني چې ماشوم راغی، زما د تخت لته ورکه، زما دا تخت یې الټه کړو. نو فرعون چې کله د خوب نه بیداره شو ډېر ویرېدو. سهار چې کله دربار ته لاړو نو دربار کې وزیرانو ته دا خوب بیان یې ورته وکړو چې ما ته د دې تعبیر راکړي چې دې خوب کې څه اشاره ده. نو چا ورته وی وایي په دې بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کیږي، او د هغه ماشوم د لاسه به د ستا دا بادشاهي نه دا به ختمیږي. نو فرعون دومره ظالم و، وی په بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېدل به دې ظالم دا اډر وکړو، وی دا نن نه چې څومره ماشومان پیدا کېږي دا ټول څه دی؟ مړه کوې، حلالوې. د آیات کریمه کې الله تعالی هغې طرف ته اشاره کړې ده. نو فرعون چې د چا په کور کې وزوی پیدا شو، د فرعون فوج او لښکر به ګرځېدل په کورونو، د مور پلار مخکې به ورله څه دی؟ او ماشوم بچې به ورله ذبح کړلو، حلال به یې کړو، او ماشومان جنکې به ورله پرېښودلې. نو بیا څه وخت چا ورته وي چې ته دا ماشومان حلالې د دې بني اسرائیلو، نو دا خو په دې غلامانو کې کمې راځي، په نوکرانو کې کمې راځي، لہذا دا خو دا غلامان او دا نوکران چې کم شي بیا به ستا دا خدمت څوک کوي. نو ده بیا اډر وکړو، وی یو کال به ماشومان حلالوي او یو کال به نه حلالوي. نو چې په کم کال باندې د اډر کړو چې په کم کال به حلالولو هغه کالو، په هغه کال باندې الله تعالی حضرت موسی علیه السلام پیدا کړو. واقعه ډېره اوږده ده، خو زه هغه خپل چې د آیات کریمه کې الله تعالی کم طرف ته اشاره کړې ده هغه ته زه بیانوم. حضرت موسی علیه السلام الله پیدا کړلو، بیا د حضرت موسی علیه السلام مور ته الله تعالی په زړه کې دا خبره ورواچوله چې د حضرت موسی علیه السلام په یو صندوق کې بند کا، هغې په یو بکس کې بند کړو، دریاب کې پرېښو. هغه صندوق چې دی د دریاب په چپو سره، د اوبو په چپو سره لاړو د فرعون کور ته. حضرت موسی علیه السلام د فرعون په کور کې لوېدلو. بیا حضرت موسی علیه السلام چې لوېدلو هغه زمانه کې حضرت موسی علیه السلام داسې په محل کې به ګرځېدو، خلکو به څه دی؟ خلک به هم ترې ډېر یارېدل، ځکه چې اسی بیبي وي فرعون ته چې دا دی به موږ په زوی باندې ونیسو، دی به موږ څه دی؟ په زوی باندې ونیسو، دی به زموږ زوی وي. نو فرعون
د اسی بیبي ته وی یا ښځې هسې نه هغه ماشوم چېرته داني چې کم ما په خوب کې لیدلی چې د چا د لاسه به زما بادشاهي ختمیږي. نو اسیه بیبي ډېره هوښیاره بیبي وه، ورته ویې نه د ده به موږ تربیت وکړو، دی به موږ سره خوراس کاک کړي، دی به موږ سره ناسته پاسته کړي، د ده به موږ پرورش کوو، دی به څنګه ستا بادشاهي ختموي. او دا خو ماشوم دی چې دی غټېږي، دی به زموږ په څه دی چې موږ ورته څه وایو دی به هغه مني. حضرت موسی علیه السلام د فرعون په کور کې څه دی الله لوی کړلو، الله لوی کړلو. ګورئ حضرت موسی علیه السلام یو ځل یې داسې بار راوتی و، د محل نه بهر راوتی و. د آیات کریمه کې هغه طرف ته اشاره ده، محل نه بهر راوتی و چې ویې کتل یو دوو کسانو جګړه لګولې وه. یو د حضرت موسی علیه السلام د قوم نه چې هغه ته بني اسرائیلي وي، او یو د فرعون د قوم نه چې هغه ته بې قبطي وي. نو دې دواړو جګړه لګولې وه. د حضرت موسی علیه السلام د دې قوم دا سړی بني اسرائیلي حضرت موسی علیه السلام ته اواز کولو، وی موسی راشه ماتې بچ که، ما سره ظلم کوي، ما سره زیاتې کوي. حضرت موسی علیه السلام چې راغی لکه دا ولې د سره دا ظلم زیاتې کوي، دی ولې وخېټه کوي؟ وی ده ته زم چې ما سره دا پنډ یو څه، ما سره دا سامان یو څه دی را سره نوړي. حضرت موسی علیه السلام چې هغه دې سړي ته داسې نصیحت خبرې کولې، خیر دی لکه چې دی نشي وړي یا نه وړي ستا پې څه زور دی. نو دا دواړه کسان چې دی په خبرو کې جګړې ته ورسېدل. حضرت موسی علیه السلام چې دی د تنبیه دپاره د ادب دپاره یو سوکې وله ورکړو، چې هغه سوکې ورله ورکړو، هغه سوک سره څه دی سړی لاړو مړ شو، سړی مړ شول. آیات کریمه کې الله تعالی هغه طرف ته هم څه دی اشاره کړې، سړی مړ شولو. نو خبره خورېدله چېرې دا د فرعون دا سړی چا وجلی دی، خو لا په دغه ټیم کې چاته پته نه لګېدله. یو څو ورځې پس بیا همدغه بني اسرائیلي بیا بل چا سره جګړه لګولې وه. حضرت موسی علیه السلام چې څنګه راووتو د محل نه بهر، چې ویې کتل جګړه لګېدلې وه. حضرت موسی علیه السلام رانږدې شو، بني اسرائیلي منډه کې یا بله ورځ د یو په سوک والي، اوس نن ما چېرته په سوکونه وی. خبره خوره شوه چې لکه دا د فرعون دا سړی چا وجلی دی، دا حضرت موسی علیه السلام وجلی. فرعون ته چې خبر راورسېدله، فرعون وی لکه دا سړی ګرفتار کې، زما کسې وجلی، زما د قام سړی وجلی دی. حضرت موسی علیه السلام پسې چې کله د ګرفتارۍ ورنټ راغی، یو سړی راغی حضرت موسی علیه السلام ته وی د دې ځای نه څه دی ځه، تا به ګرفتارۍ سزا به درله درکوي. بیا حضرت موسی علیه السلام د هغه ځای نه روان شولو. د آیات کریمه کې صرف دقه دی پورې واقعه ده. بیا په دې آیات کریمه کې ورسره د یو دو کسانو نور هم ذکر دی، یو ورسره دی حامان او بل ورسره دی قارون. حامان څوک و؟ نو څوک وایي چېرې دا حامان، علامه الوسی په خپل تفسیر کې لیکلي چې دا حامان دا د فرعون په وزیرانو کې یو وزیرو، او قارون چې دی دا د حضرت موسی علیه السلام د قام نو، دا د حضرت موسی علیه السلام څوک وایي د تره زوی، او دا د فرعون سره په دې باچایۍ کې په یو وزارت په یو عهده باندې هم لګېدلو. دا قارون، دې قارون چې دی د فرعون په باچایۍ کې ډېرې پیسې جمع کړې وې، ډېرې پیسې جمع کړې وې او سم مالدار و. بیا چې کله فرعون هلاک شولو، تباه شولو، په دریاب باندې غرق شولو، نو باچایي ختمه شوله. نو د دې قارون سره هغه پیسې میسې خزانې د هر څه ورسره پاتې وي، لیکن چا ورته ډېره توجه نه ورکوله. ډېرو خلکو به بلکې اکثرو خلکو به حضرت موسی علیه السلام سره ناسته پاسته، حضرت موسی علیه السلام سره ملاقاتونه، او فرعون یې د تره زوی و، نو دا څه شي قارون یې د تره زوی و. نو قارون له چې دی دله به قار ورتلو، قارون له به قار غصه به ورتله چې د حضرت موسی علیه السلام سره دا خلک کینی پاسی، دله خلک راځي او دا شان تورات زده کوي، او د قارون نه دی ده به هم د تورات ډېر تلاوت کولو، د تورات تلاوت به یې کولو، لیکن په زړه کې څه دی نفاق موجود و. د حضرت موسی علیه السلام خلاف به د قارون چې دی هر وخت به یې څه دی سازشونه کول، او هر وخت به یې څه دی د حضرت موسی علیه السلام خلاف خبرې به هم کولې. یو ځل حضرت موسی علیه السلام تقریر کو، خلک ورته سم ډېر ناستو، او دې قارون چې دی یو زنانه څه لالچ یې ورله ورکو، او هغه زنانه یې داسې لالچ یې ورله ورکو چې ته په حضرت موسی علیه السلام باندې د تهمت یو الزام به پرې ولګي په حضرت موسی علیه السلام باندې چې دی بدنام شي. او دا وره دا په هره زمانه کې نه دی، بعضې منافقین داسې کوي چې یو سړي ته الله تعالی په دین کې یا په هر لحاظ سره ترقي ورکړي، نو د هغه خلاف داسې خلک سازش جوړي چې دی څه دی دی بدنام شي، دی بدنام شي، دی سره دی خراب شي.
او حالان کې منځ کې څه ثبوت نی، منځ کې څه دی لکه څه ثبوت نی، بې دلیله دا خلک لګي، بې دلیله څه دی دا خلک لګي، نه ورسره څه ګواه وي نه ورته څه پته او بس لګي یو شوشه خوره کي. نو دغه شانتې د قارون د حضرت موسی علیه السلام خلاف یو زنانه تیاره کړه، ورته یې ویې چې ته به کله چې حضرت موسی علیه السلام تقریر ته ودرېږي، خطاب ته ودرېږي، نو ته به پاسې او ته به په حضرت موسی علیه السلام باندې څه دی الزام به ولګې. نو حضرت موسی علیه السلام تقریر کو، خلک ورته ناست وو، لویه مجموعه ورته ناسته وه. نو په دې کې دا زنانه راغلله او چې څنګه زنانه راغلله د تهمت دا د الزام دا خبرې وکړلې. حضرت موسی علیه السلام د زنانه ته وی دا تا ته چا ویلی دي، تا سره څه دلیل څه ګواه شته؟ قارون هم په دې محفل کې ناست و. قارون پاڅېدو چغې کړې، وی دا وګوره دا تاسو چې وي دا پیغمبر دی او دا ډېر بزرګ دی، راشه دا داسې داسې کاتی دي. په حضرت موسی علیه السلام باندې تهمت الزام یې ولګو. نو دا زنانه د دې یکدم هغه ژبه الله تعالی بدله کړه، یکدم په هغه ټوله مجمع کې داسې چغې کړې، وی دا ما ته قارون لالچ راکړو چې ته په حضرت موسی علیه السلام باندې څه دی الزام ولګې، تهمت په ولګې. حضرت موسی علیه السلام الله تعالی سجود کو، وی یا الله دا ظالم دا قارون دی خو زما خلاف سازشونه کوي، اوس یې را باندې الزام تهمت ولګو، خدایا خیرې ورته وکړي تباه او برباد یې کړي. الله ورته دا ځمکه مې درته تابع کړې ده، حضرت موسی علیه السلام ته الله وحي راولېږله، ویل دا ځمکه مې درته تابع کړې ده او دې ځمکې ته چې ته څه حکم کې دی قارون سره به هغه کېږي. قارون په ځمکه ولاړو او ځمکې ته موسی علیه السلام اشاره وکړه، ویې ځمکې دا راکاږه دا قارون یې راښ کړو. د دې پانډو پورې بیا تر د دې نامه پورې دې قارون چغې والې چې بیا به نه کوم زما توبه بیا به نه کوم. حضرت موسی علیه السلام یې خفه کړی، بیا دې ځمکې ته حکم وکړو نور یې راکړه تر دې مرۍ پورې راښ کړو. دې قارون چغې والې، بیا چې دې حکم یې ورته وکړو دې ځمکې ته مکمل څه دی په دې ځمکه کې دننه شو. بیا حضرت موسی علیه السلام خپلو ملګرو ته وي د ده چې کم مال دی، د ده کمې خزانې دي، د ده کم لال جواهرات کم سونه ده کم پیسې دي هغه هم راوړی. هسې نه سبا څوک ده ونه وي چې دی د مال دپاره څه دی په دې ځمکه باندې دننه کړو. هغه مال او خزانې هغه پیسې وله څه دي په دې سر د پاسه کېښودلې او ځمکې یې راښ کړل. ځمکه خو د الله تابع کړه، د الله پیغمبر و جلیل القدر پیغمبر. هغه ځمکه کې هغه مال او قارون څه دی وی لاندې روان دی. یو تفسیر کې مې کتلی دي وی لاندې روان دی، دا قارون روان دی هغه مال یې په سر پروت دی. هلکه مال حال یې په کار رانلې، هغه وزارت او هغه خزانې او هغه پیسې په کار رانلې. په خبره باندې پوه شوې؟ هماغه مال یې په سر د پاسه پروت دی لاندې روان دی. دا به قیامت ته نږدې سي د ځمکې ویښته به رسېږي. بیا نو حضرت موسی علیه السلام باندې د قارون د حامان تهمت لګولو. آیاتونو کې رسول الله مبارک ته تسلی ده، اے پیغمبره که دا مکی مشرکان ستا خلاف خبرې کوي، که د ستا خلاف سازش کوي، نو ستا نه مخکې یو پیغمبر تیر شوی حضرت موسی علیه السلام چې د هغه خلاف څه دی قارون او حامان او نورو ډېرو خلکو به خبرې کولې، الله وایي تباه برباد مې کړل. واورئ جي موږ له پکې عبرت څه دی؟ کم خلک چې هسې بې پزوله که هغه په علماو که په طلباو که په یو عام کس باندې بې دلیله تهمت او الزام لګوي که نه دا ډېر لوی جرم دی. ګورئ بې دلیله تهمت او الزام لګول دا ډېر لوی جرم دی. بې تحقیقه په چا باندې نه الزام لګول پکار دي، بې تحقیقه نه په چا باندې سره تهمت لګول پکار دي. حضور علیه السلام حدیث دی کم سړی چې بې تحقیقه بې دلیله په چا باندې تهمت الزام لګوي، دا تهمت او دا الزام د ده په دې سر ځوړند دی، دا به په ده باندې څه دی په دې دنیا کې به په ده باندې څه دی دغه شان به کېږي چې چا به دی تا د غلا دعوه وکړله، یا دې پې د غلا تهمت ولګو او هغه غل نه وي، یا دې پې خدای مکه د زنا تهمت ولګو هغه زناکار نه وي، تا نه به الله تعالی د دې بدل سره په دې دنیا کې به درنه اخلي، آخرت کې غسې لکه لویه سزا ده. ګوره جي سبق ته اولم یسیرو فی الارض، آیا نه دي ګرځېدلي دي په دې ملک کې، فینظرو چې لیدلی وي کیف کان عاقبة الذین چې څه شو انجام د هغه کسانو کانو دوی من قبلهم مخکې له دوی نه کانو هم اشد منهم قوة و هغې زیات د دوی نه په زور کې و آثارا فی الارض او په نشانو کې فاخذهم الله بذنوبهم پس اونیول دوی په ګناهونو د دوی سره
وما كان لهم من الله من واق او نو دوی د پاره د الله نسوک بچ کوونکې ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم دانی ول د دوی په دی وجو چې دوی تراتل کول رسلهم رسولانو د دوی بالبينات بخکار نشانات سرا فكفروا نو انکار وکړو دوی فاخذهم الله نو ول دوی الله انه بشک الله تعالی قوي شدید العقاب دا الله تعالی زور ور دی او سخت سزا ورکون کی ذات ته ولقد ارسلنا موسى بآياتنا او بشک چې موږ لګلو حضرت موسی علیہ السلام په خپل احکامات سره وسلطان مبین او په دلیل کار سره الى فرعون ته وهامان او هامان ته وقارون او قارون ته فقالوا نو ویل دی ساحر کذاب چې دا جادوگر او دروغجن دی فلما جاءهم پس هر کله چې راتلل وکړل دوی ته بالحق په حق خبرې سره من عندنا زمونږ د طرفنا قالوا اقتلوا اول دوی ابناء الذين چې مړ کړی زامن دها کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی معهود د سره واستحيوا نساءهم او ژوندې پرېږدې د دوی ښځې وما کید الکافرین نه د تدبیر د کافرانو الا فی ضلال مگر په غلطه وقال فرعون ذروني اول فرعون چې پرېږدې ما لره اقتل موسی چې زه قتل کم موسی علیه السلام وليدعو ربه پکار د چې دی راوبلي خپل رب انی اخافو زه یریږم من د دې یبدل دینکم چې دی به بدل کړي ستاسو دین او ان یظهر فی الارض او یا بخور کړي په دې ملک الفساد فساد وقال موسی حضرت موسی علیه السلام انی عذت بربی چې ما پناه اخیستې ده په خپل رب وربکم او ستاسو په رب من کل متکبر هر غرور والونا لا یؤمن بیوم الحساب چې یقین نه کوي په ورځ د حساب صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير خدای مونږ چې دا کم درس وکړو یا الله دا درس په خپل دربار کې قبول کړي یا الله که زموږ نه څه کمی شي مونږ ټول معاف کړي خدای پاک دا ناس ملګري مشران کشران د ټولو زندګۍ کې برکت کړي یا الله زموږ د ټولو حامی و ناصر شي یا الله زموږ د ټولو مددگار شي صلی الله تعالی علی محمد